زمونږ سټیشن راغی قدرمنو مونږ درنه لاړو اوهو راشد دا خو بند شو زه خو ایثار شوم او زما نه راشد بهر ته راوړ قدرمنو په بي آر ټي کې راسره دا لوبه وشوه راشده زما راشده زه دې پېژنم بس داسې کار دی چې ژوند به اسانه ومړه چې سره سر نشته هغې پسې به نه جاړې چې سره سره دي هغې سره به خوشحاله جانان څه شو جانان څه شو زړګیا ته به راته څه را شریک کړي زړګیا بخیر ستړی مه شي ستړی مه شي وایي چې ابیاري یې ستا د زلفو په زمزم کوله ابیاري یې ستا د زلفو په زمزم کوله ګله سم ګل پوچېدو شو ته به کله راځې منو سلامونه او احترامات نن منګه په بس ریپډ ټرانزیټ یعنی بي آر ټي پېښور کې روانو او آخرکار سبا له په 14 اگست کال 2000 کې به دغه پروژه چې په کال 2019 کې شروع شوې وه د دې د پرانستې دستوره به وي عمران خان به ورله راځي خو راشد خان را سره اوس ناست دی عمران خان صاحب ته هم په خیر راغلی و پېښور کې اوس په خپل د راشد خان د ټپو د سندرو نه استفاده کوو صحافیان ملګري را سره هم ناست دي په بي آر ټي باندې به یو تفصیلي زمونږ ولاګ هم راځي خو عظمت راشد او داسې زمونږ دا ښاغلی او شاته لویه لړۍ را سره ناسته ده نو عظمته خوښه دې ده چې یو شعر وویم ارشاد کومه دا شعر دی تاسو ټولو ته ډالۍ وي و دا د سید یاسر علي شاه باچا شعر دی وایي ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغو مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله او موږ چې واړه و درته یاد شي ما به خپله لمن چې ستا لمن نه خلاصوله تا به بیا تړله ارشاد صابر صاحب یو څو شعرونه واما ارشاد زری زری شي زری زری شي چې رڼا تر سینور تارسي ستوري د سختو نتیریږي چې سحر تارسي ستوري د سختو نتیریږي چې سحر تارسي زری زری شي هاي هاي غرد پریانو خاپیرے د توربانو رسی غرد پریانو خاپیرے د توربانو رسی زمونږ د مینې زمونږ د مینې کیسه سر خوري چې سر ته رسي د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي زری زری شي زری زری زمونږ پی ډي اے والا سټیشن راوښت خو عظمت ته تاله که شعر د دې طرح سره شعر شریک کړه زړګیا ارشاد یو شعر شریک کوم د دعا چل دې رانه هیر کو د دعا چل دې رانه هیر کو مین دې ډیر چې خیری درته کوي جی جی زمونږ سټیشن راغی زړګیا ته به څه شعر وایې که نه یاره افسر صاحب ما ته خو فلحال شعر نه دی یاد زه به یو خبره دا وکړم چې یاره د افسر حوالې سره دا خبره ده افسر صاحب دا ناڅاپي دومره مشهوره شوې ده ډېره مینه او احترام کې خپل تره زامن ماما زامن سره ناست یو نو هغې هم دا خبره کوله وایي چې افسر صاحب خو دی ډېر زیات مشهور ډېره مینه او احترام زمونږ سټیشن راغی قدرمنو مونږ درنه لاړو اوهو راشده دا خو بند شو زه خو ایثار شوم او زما نه راشد بهر ته راوړ قدرمنو په بي آر ټي کې راسره دا لوبه وشوه راشده زما راشده زه دې پېژنم بس داسې کار دی چې ژوند به اسانه ومړه چې سره سر نشته هغې پسې به نه جاړې چې سره سره دي هغې سره به خوشحاله جانان څه شو جانان څه شو زړګیا ته به راته څه را شریک کړي زړګیا بخیر ستړی مه شي ستړی مه شي وایي چې ابیاري یې ستا د زلفو په زمزم کوله ابیاري یې ستا د زلفو په زمزم کوله ګله سم ګل پوچېدو شو ته به کله راځې ته به کله راځې چمنې راټوکېږي زه به بیا راشمه اوس بهار هم په تېرېدو شو ته به کله راځې او ته به کله راځې کاکاجي په خیر هله ستړي مه شئ راځئ جي راځئ نو قدرمنو زه په بي آر ټي کې راګیر شوم او راشد رانه لاړ نو عظمته که دې خوښه زه به یو دوه ټپې وکړم ښه د دې ډېر کاره خوښه دې ده که نه یا الله تعالی ته پکې ما رانسئ قدرمنو د بي آر ټي نه د دا ټپې ټول پښتنو لس ته ډالۍ وي او یوه خبره به زه کومه
چې بي آر ټي خو د دې د پرانستې دستوره به سبا کېږي خو لږ به د دې خیال ساتو دا به اونکو چې دا شی رانه اوس ګډوډ نه شي یوه لویه فیسیلیټي ده عظمته ټپرې تا ته ډالۍ وي او د په شکال ګرمي په زور شوه ای زلفې دې غونډې کا چې نه دې تنګوینه او سر که مې یو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه او ته چې د پورې چم نه ګورې او زما خو خورې خلک نور ګمان کوینه او په بي آر ټي کې مې رایاد شو نو او لیلا په سور پړونې سپینه مخ پاکوینه ډېره مننه کوم جي خوشحاله او بریالي راته اوسئ زه به روجې نیسم جانانه او ته تهجد لمونځ کوه چې یو ځای شو های های او بیا وایي چې ژوند ته په بیرته بیرته ګورم لکه بیللی جوارګر چې کور ته ځینه ښاد اوسئ اباد اوسئ بریالي اوسئ